السلام علیکم. نننۍ ویډیو کې به دا ښیو چې تاسو به خپل جیمیل اکاونټ چې کوم دی یا فرض کا چا سره جیمیل اکاونټ یې 2-3 دي، نو هغه به څنګه کولی شي چې خپل جیمیل اکاونټ ډیلیټ کړي د ګوګل نه خپل جیمیل اکاونټ ډیلیټ کړي. ټول نه مخکې به د لاګ ان اپشن چې دی په دې باندې به کلیک کوئ. په دې باندې چې کلیک کړو دا ټولې جیمیل راغلي، کوم جیمیل چې ستاسو په نوم دي. نو چې کوم تاسو ډیلیټ کول غواړئ، کوم جیمیل تاسو ډیلیټ کول غواړئ، نو هغې باندې به کلیک کړئ. اوس فرض که زه دا منځ کې چې کوم دی دا 2575 دا ډیلیټ کول غواړم، نو زه به په دې باندې کلیک کوم. دې باندې ما کلیک کړو، د هغې نه بعد به داسې وکړئ چې یو منټ دا کوم 3 ډاټ چې تاسو ته ښکاري د تصویر د پاسه لاګ ان اپشن د پاسه 3 ډاټ باندې به کلیک کوئ. دې نه به لاړ شئ سیټینګ ته، سیټینګ اپشن لاندې ورکړی دی، سیټینګ ته به لاړ شئ. سیټینګ نه بعد د لاګ ان د جیمیل اډرس نه لاندې تاسو درکړي دي سینس باندې به کلیک کوئ. سینس هم څنګه کلیک کړم، نو د هغې نه بعد یو منټ نه جیمیل باندې به تاسو کلیک وکړئ. جیمیل هم کلیک کړه، نو تاسو به لاړ شئ کوم اکاونټ چې تاسو ډیلیټ کول غواړئ. نو زه دا اکاونټ چې دی اخري ته چې کوم یو دی دا ډیلیټ کول غواړم، نو دې باندې به زه کلیک کړم. دا مې کلیک کړ، نو دلته راشئ هغه پکې تاسو اوس وګورئ. هغه اکاونټ چې دی دا دی 2575 gmail.com. دې باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو ته راشي ریمیو اکاونټ باندې به بیا کلیک کړئ. بیا به تاسو له وارننګ درکړي چې ته رښتیا دا ریمیو کې که نه، نو ته به ورته ووایې چې یس زه واقعي چې دا ریمیو کول غواړم. د دې ریمیو اکاونټ باندې به کلیک کړي، نو په دې طریقه باندې به ستا کوم جیمیل اکاونټ چې دی دا به ډیلیټ شي او ختم به شي. نو دا طریقه ده چې تاسو په څنګه په څه طریقه باندې کولی شئ چې خپل جیمیل اکاونټ د موبایل نه لرې کړئ.